په کونړ ولایت کې له 300 بې ځای شوو کورنۍ سره نغدي مرسته وشوه. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې زموږ دغه ویډیو تر پای وګورئ. په کونړ ولایت کې د نامنویو په زیات شمېر ځایي خلک له سیمو بې ځای کړي چې د ژمي په رسېدو سره د زیاتو مرستو ته اړتیا لري. بې ځای شوو کورنۍ پر حکومت ډېره کلکه نیوکه وکړه چې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. خو تازه د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې تېره ورځ له 300 داخلي بې ځای شوو کورنۍ سره چې د جګړو له امله بې ځای شوي وو 4.5 میلیون افغانۍ نغدي مرسته ترسره کړه. دغه مرسته د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارواکو له لوري په یاد کورنیو ویشل شوې. د کونړ والی عبدالستار میرزاکوال وایي په دې مرسته کې هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د کونړ والی وایي په دغه سیمو کې د روغنیزو پروژو پلي کېدو ته جدي پاملرنه کوي چې پخوا یې ترې د نامنویو له امله خلک کډه شوي ترڅو خلک بیرته خپلو مینو او سیمو ته راستانه شي. هغه زیاته کړه چې د کونړ نه واپس په ګډون یو شمېر سیمې ته د خلکو بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې او د دولت له لوري ستنېدونکو کورنۍ سره د خوراکي او نغدي مرستو ترڅنګ به په سیمه کې د اوبو رسول او نورو وړو پروژو چارې هم ورته ژر تر ژره پیل شي. خو بل لوري ته مرسته شوې کورنۍ که څه هم د چارو له لوري مرستې مننه کوي اما زیاتوي چې دا مرسته د دوی ته بسنه نه کوي. حکومت باید له دوی سره ډیره مرسته وکړي. دوی په خبره له دوی نه پوره کورونه پاتې شوي دي او حکومت دې هلته سیمه امنه کړې څو خپلو مینو ته لاړ شي او په آرامه ژوند وکړي. ولسي استازي هم له دې مرستو منندوی دي خو وایي ولایت له بې ځای شوو کورنۍ سره به دوامداره توګه مرسته ترسره کړي او په هغه سیمو کې چې له دوی نه کورونه پاتې شوي دي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي څو خلک خپلو مینو کې ژوند کولو ته بیرته ستانه شي. دوستانو که دغه ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ چې زموږ د دقیقو خبرونو څخه ځانونه خبر کړئ نو لمر پریس په نوم باندې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او لایک او شیر کړئ ترڅو زموږ معلومات تاسو ته زر تر زره ورسیږي. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.